اسلام تعارف یعنی انټروډکشن چې اسلام څه شی دی. دین اسلام د اسلام لومبی څیز د هغې معنی زده کول دي. اسلام وایي څه ته، نو دوه معنی هغه عمومي طور باندې کېږي د اسلام. اسلام دا پیس ته وایي، پیس، امن، او دغه شانتې دې ته هم وایي چې انسان هغه فرمانبرداري وکړي، استسلام. موږ به ورته ووایو چې ټو سبمټ، اعتراف کول، یو خبره منل، دې ته اسلام وایي. نو اسلام ته اسلام ولې وایي؟ نو ځکه اسلام ته، دین اسلام ته اسلام وایي چې کوم سړی دې کې انټر شي که نه، نو هغه بس ان پیس، بیا هغه پاتې شي، په امن کې پاتې شي، دنیا کې هم په امن کې پاتې شي او په آخرت کې هم بیا په امن کې، ځکه ورته اسلام. اور دویمه خبره چې دې ته اسلام هغه اعتراف ته هم وایي، ټو سبمټ، چې سړی هغه خپل سر هغه بس الله جل شانو ته ښکته کړي. اصل کې دې ته استسلام او ټو سبمټ او اعتراف کول، خبره منل، دا اصل د اسلام مقصد هم دی. لکه یو صورت کې راځي تقریبا په سورې حجرات کې، تقریبا 14 نمبر آیت دی. نبی علیہ السلام په زمانه کې څه خلک نو هغوی وایي چې یاره مونږ ایمان راوړی دی. الله جل شانو فرمایل چې داسې مه وایه چې مونږ ایمان راوړی. ایمان دې ته نه وایي، ایمان دې ته وایي چې بس تاسو خبره ومنئ. دا اعتراف کول نه دي، خبره منل د الله جل شانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، دې ته اصل کې اسلام. دا خو هغه چې هغه معنی وه، یا امن ته وایي. نو مطلب یې دا شو یاره کوم سړی دین اسلام ته راشي دی په امن کې پاتې شي، دنیا کې هم آخرت کې هم. او یا د اسلام معنی ده فرمانبرداري، خبره منل. مطلب دی د الله جل شانو د نبي علیه الصلاۃ والسلام چې کوم تعلیمات دي هغه منل. نوره دا حضرت جبریل علیه الصلاۃ والسلام یو ځل ښکار شو، مشکات شریف کې روایت دی، مشکات ته حدیثو کتاب دی، هغې کې روایت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وایي چې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ناسو، نو یو سړی راغی زموږ خواله، شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر، تک تور یختې و، تک سپینې جامې اغوستې وې. وایي ولا یرا علیه اثر السفر، په ده باندې د سفر اثرات نه وو. لکه یو سړی لرې نه راشي نو اثرات یې وي. هغه خو د عربو ملکونو څه داسې نه و چې سړی په بهترین ګاډي کې راغلی او دوړه موړه به پرې نه وي. نو موږ وایي که دا سړی د لرې نه راغلی وي خو ده په جسم باندې به د سفر آثار وي، خو اثر هم پرې نشته. او که د نږدې نه راغلی چېرته نو موږ به یې پېژنو. نو ولا یعرفه منا احد، موږ پېژندو هم نه د لرې او نه د نږدې و. نو موږ حیران وو. هغه نبي علیه الصلاۃ والسلام سره کېناستو، نبي علیه الصلاۃ فاسند رکبتیه الی رکبتیه، نبي علیه الصلاۃ والسلام سره د خپل دا زګونه کونډې ولګولې او د نبي علیه السلام په پتونانو باندې لاسونه کېښوده او بیا یې تپوس وکړو مل اسلام یا رسول الله، اسلام څه ته وایي یا رسول الله؟ نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته وفرمیل چې اسلام دې ته وایي چې ته کلمه ووایې، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، مونځو کې او روژه ونیسي، زکات ورکړي، دا حجو کې که ستا صحیح وستی کېږي. دا څیزونه کوم چې هغه بنیادي 5 څیزونه دي د دین اسلام. بني الاسلام علی 5، د اسلام بنیاد په 5 څیزونو باندې نبي علیه السلام فرمایل. هغه شهادت ان لا اله الا الله یو کلمه ده، وان محمد رسول الله، اقام الصلاة مونځ دی، و ایتاء الزکاة زکات ورکوه، وصوم رمضان او روژه ده، وحج البیت ان استطعت الیه سبیلا،
او حج دی که ستا طاقت او وس کېږي چېرته د حج نو دا یې ورته وفرمیل چې دا اسلام دی دا 5 څیزونه دا اسلام دی اصل کې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وفرمایل چې اسلام دا دی چې ته ایمان راوړې په الله او پیغمبر باندې او مونځ کې او حج کې او دغه شانتي روژې نیسي یو څیز ورته پکې یاد کړو چې ته زکات هم ورکړې دا د یو څو څیزونو مجموعه ده ښه مختصرا درته بیانوم لکه ګوره کلمه ده دا یو طرف ته کلمه ورسره مونځ ورسره زکات نه ورسره روژه ورسره حج دا یو طرف ته شو او زکات بل طرف ته شو څلور د حقوق الله دي او دا یو حقوق العباد نه دی نو اصل کې الله جل شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایي چې اسلام دا دی چې ته د الله د حقوقو او د بندګانو د حقوقو خیال وساتې پوهېږې په دې دا خو صرف انټروډکشن شو د اسلام چې اسلام څه څیز دی نو اسلام وایي